د مخکې نه الله پاک جل جلاله د غزوه بدر چې دا په اسلام کې یو عظیمه معرکه شوې ده او مسلمانانو ته الله پاک جل جلاله یو عزت ورکړی ده. نو د هغې ذکر فرمایي چونکې په دې غزوه کې د مسلمانانو د کامیابی دپاره چې د هغې د کامیابی سبب جوړ شوی او هغه یو څو شیانو. مسلمانان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کامیاب شوی او د هغې مبارک ملګري جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نو د هغې یو څو اسبابو علماء کرام فرمایي چې تر قیامته پورې به دغه جماعت او هغه انسانان چې په دغه اصولو باندې عمل کوي نو دا به کامیاب جماعت وي. او په هغې با شیانو کې او هغې اسبابو کې الله پاک جل جلاله د بعض اسبابو ذکر فرمایلی ده. الله پاک جل جلاله چې مسلمانان کامیاب کړي دي نو هغې کې یو څو اسباب موجودو. د دغې اسبابو د وجې نه الله پاک جل جلاله کامیاب کړل. اول سبب سو هغه دا ده الله پاک جل جلاله فرمای اے د ایمان والو چې تاسو کله د کافرانو ډلې سره ملاو شئ او ټکراو شئ نو فثبتو ثابت قدم اوسئ. ګورئ اونه تختی یو جماعت یو سبب هغه دا ده چې تاسو ثبات او ثابت قدمی اختیار کئ. دې وجې نه کو کله کافران 100 کسان وي او مؤمنان 10 کسان وي یو په دوه باندې دي که نه. کو چرې دغه مؤمن دغه حالت کې د کافر نه وتښتېد، علماء کرام فرمایي چې دې انسان ګناه کبیره وکړه. دا به په دغه حالت کې نه تختی د جنگ نه او کو زیات شو پې نو بیا خیر ده. خو لیکن د مسلمان دپاره ثابت قدمی ډیره ضروری شی ده. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی احب الاعمال الی الله ادومها وان قل، چې بهترین په اعمالو کې محبوب په اعمالو کې الله پاک جل جلاله ته هغه عمل چې هغې کې همیشوالی او ثابت قدمی وي اگر کو کم ولی نه وي. یو سړی د هر مانځه سره 2 رکعاته نفل کوي راشي او په یو ورځ باندې 200 رکعاته منځ کی خو لیکن بیا نه کوي. علماء کرام فرمایي دا 2 رکعاته منځ چې همیشوالی پې کوي دا د دغې 200 رکعاتو نه بهتر سړی ده. ولی دکې ثابت قدمی ده. نو یو عمل هغه دا ده چې یو جماعت کې ثابت قدمی وي دا به کامیاب جماعت وي. او دویم سبب الله پاک جل جلاله ورته وفرمایل واذکروا الله کثیرا، الله پاک جل جلاله ډیر ډیر یادوي. ګورئ په حالت د جنگ کې د الله پاک جل جلاله مبارک نوم یادوي. د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم سره د انسان زړه ته تقویت حاصلیږي. نه چا چې زړه قوي وي هغه ګورئ بیا جنگ کې نه تختی. ګورئ لہذا د جنگ په حالت کې الله اکبر کله کله د نعره تکبیر هغه ټیم راشي. ګورئ د حملې ټیم وي یو مجاهد را پاسی او نعره تکبیر الله اکبر آواز شي
دغه حالت کې په مسلمان کې یو قوت پیدا کیږي او حمله کوي او کنا د نعره تکبیر ټیم نوي نو ځان سره په مزه مزه ذکر کوي. ادی وجنا تفسیر ابن کثیر کې حافظ ابن کثیر رحمه الله اگر روایت نقل کړي را چې پدری زینو کې الله پاک جل جلاله ته پتی د आवाज خوخ نه ده، پتی زبان دی आवाज وته خوخ نه ده. اغا یو د جهاد په موقع باندې د الله پاک جل جلاله مبارک ذکر کوي خو په مزه مزه ذکر کوي. او دویم چې یو سړی د جنازې پسې روان وي نو دا باندې خلق وي هغه په تیزه باندې جهري ذکر کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې دا نقل کړی دی چې دا الله پاک جل جلاله ته خوښ نه ده، ځان له ذکر کوه که نه په مزه مزه وایا. او دریم د منځونو نه پس چې کله فرض منځ شي نو داسې په تیزه باندې چغې مه وایا، په مزه مزه ذکر کوه. اوس دا موږ چې وایو یو ځل که نه چې منځ شي الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت عمل ده. او بیا نور ذکرونه نور اذکار چې کوي ذکرونه کوي هغه په مزه مزه وایا. دکه دا مسله ده چې یو قسم په جماعت کې مونځ کوي نو د قرآن پاک تلاوت دا پتی دا کول ندی پکار بیا. علماء کرام ورته هغه خو ناجایز لیکلی ده چې پتی دا به نه وای بلکې په مزه مزه وایه مزګزار مز کې غلط نشي. البته یو امام دا هغه چاته تعلیم ورکوي نو هغه پتی دا باندې ویلی شي او چاته ویلی شي چې داسې ذکر کوه داسې اذکار وایا نو هغه ته اجازت شته. خو لیکن عام سړي ته چې یو طرف ته مونځ کیږي او بل طرف ته ته په تیزه باندې تلاوت کوي ذکر کوي دا نه ده پکار وروره. خو لیکن په حالت د جنگ کې د الله پاک جل جلاله مبارک نوم یادوا. ځکه د ذکر دپاره اودس کول شرط نه دی، د ذکر دپاره ولاړه شرط نه ده، د ذکر دپاره ناسته شرط نه ده، د ذکر دپاره روانه شرط نه ده، بلکې په هر حالت کې د الله پاک جل جلاله مبارک ذکر کولی شي. نو دا دویم شرط دا دویم سبب د الله پاک جل جلاله یادول. او دریم کار څه درونو؟ دریم د الله پاک جل جلاله تعبیداری او دغه د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تعبیداری کول دا ډیره ضروری ده. ګوره جنگ کې چې درته امیر امر وکړي که نه د هغه په تابعدارۍ کې به کار کوي. او څلورم کار دا ده چې خپلو کې به جګړې نه کوئ، خپل جماعت کې جګړې مه کوئ ورنه فتفشلوا وتذهب ریحکم، کمزوري به شئ، ستاسو قوت او دبدبه به لاړه شي. کله چې یو کور کې رونه وي او هغه خپلو کې جګړې کوي بیا په هغه محله کې هم د هغې کور عزت نه وي. مړه د 800 جګړالو دي. او کم رونه چې په یو کور کې ښه اتفاق وي هغه محله کې لکه دا ډېر د اتحاد او اتفاق والا رونه دي، ای ته خلک ډېر په درون نظر ګوري. لہذا الله پاک جل جلاله فرمای څلورم سبب دا ده د کامیابی چې ګوره جګړې خپلو کې مه کوئ ورنه دبدبه مو به لاړه شي.                                                                                                                                                                              بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی اذا لقیتم فئة کله چې ملاو شي ملاقاتو کوي د یوې ډلې سره یعنی د کافرانو ډلې سره ملاو شي فاثبتوا نو بیا ګورئ ثابت قدم اوسئ ونه تښتئ د کافر نه واذکروا الله او یاد کئ الله پاک جل جلاله لرا کثیرا ډیر د ذکر په باره کې کثیرا لفظ اکثر راغلی ده څه تعداد نه د ذکر لعلکم تفلحون د پاره د دې چې شاید تاسو کامیابی عمومي چې دغه اصول باندې عمل وکړئ واطیعوا الله پاک جل جلاله فرمائے تابعداریو کوي د الله پاک جل جلاله ورسوله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم دغه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ولا تنازعوا او جګړه مکوئ ګره خپل منځ کې فتبشلوا کمزوري وشئ وتذهب ريحكم او لاړ بشي ستاسو قوت او دبدبه ریح اصل کې هوا ته وایي خلک وایي که نه وي هوا مې تیویسته نه دبدبه څوک چې ډېر تکبر کوي داسې را پرېږدي یوه مې دله تیویسته که نه یې مطلب دا قوت او شان یې لاړ شي وتذهب ريحكم لاړ بشي دبدبه ستاسو هوا ستاسو دبدبه او قوت ستاسو شان ستاسو واصبروا الله پاک جل جلاله فرمائی صبر کوئ په حق لاره کې په انسان باندې تکالیف ردی خو صبر وکوي ان الله بشک الله پاک جل جلاله چې دی مع الصابرین هغه د صبر کوونکو خلق سره ده چې کم خلق صبر کوي الله پاک جل جلاله دی هغه امداد کوي صدق الله مولانا العظیم